د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان له لوري د ترهګرو وسلوالو طالبانو مشران اسلام آباد ته رابلل او ورته ځانګړې غونډې جوړول د ټولو نړیوالو او ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کړنه ده. پرون په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر ولیکل چې د دغه ډلې مرستیال د قطر دفتر مشر ملا برادر اخوند او ورسره مل پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یاد هیواد ته تللي. نوموړي زیاته کړې د وسلوالو طالبانو هیات به د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو جریاناتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسي تګ راتګ او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نورو اړوندو موضوعاتو په هکله خبرې وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان اسلام آباد ته د ترهګرو رابللو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هغه ادعا سلسله نه په ثبوت ورسوله چې د افغانستان د وراني او افغان وژنې تر شا د پاکستاني حکومت او استخباراتو لاس دی. دوی زیاتوي د افغان حکومت پښتون کې د پاکستاني چارواکو له لوري وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د سوداګرۍ کډوالو او نورو مسایلو اړوند خبرې کول په ښکاره توګه افغان دولت سره د دښمنۍ اعلان دی. پاکستان همیشه د افغانستان د قضایا او د افغانستان د حکومت د سیاستونو په مقابل کې د مختلفو سیاستونو د پاکستان د ګټو لپاره د پاکستان د موخو د ترلاسه کولو لپاره د مختلفو سیاستونو نه کار اخلي. پلاوی کراچي د قطر نه پاکستان ته یو د حکومت یو مخالف لوری دی. هغوی نه کوم سیاسي نمایندګي نه ده چې هغوی د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي یا د افغانستان د خلکو په استازولۍ یا د افغانستان د ملت په استازولۍ په ملي مسایلو کې او په نړیوالو مسایلو کې ګډون وکړي. دا د نړیوالو قوانینو برخلاف یو حرکت دی. د چارو کارپوهان وایي افغان حکومت باید اسلام آباد ته د طالبانو د سفر په اړه کابل کې د پاکستان سفیر هزار ملګرو ملتونو او نړیوالو ته د ترهګرو څخه د پاکستان د غوث ملاتړ شکایت وکړي. پاکستان هیڅ وخت نړیوالو اصول او قوانینو سره سم چلند نه دی کړی او تل یې دوه ګونې لوبې کړې ده او اوس یې هم همدا ډول لوبه روانه کړې ده. پاکستان د نړیوالو قوانینو او اصولو سره هغه څه چلند کوي چې څنګه یې ګټې پکې خوندي کیږي. زه په دې کې شک نه ګڼم چې د پاکستان لخوا طالبان ته د سفر بلنه او هلته د دوی سفر د امریکا لخوا کې پرته ترسره شوی وي. ښایي په دې ناڅاپي سفر کې پاکستان په طالبانو فشار هم راوړي ترڅو پرې هم خپل او هم د امریکا پاته وختونه ومني. د یادولو ده چې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه دي او مشران له هماغه ځایه د ترهګریزو اجراءاتو امرونه کوي. د وسلوالو طالبانو تر ټولو مهم نظامی مرکز د کوټ شورا هم د پاکستان بلوچستان ایالت کې په ښکاره ډول فعالیت کوي او افغانستان کې د ټولو سترو بریدونو طراحي هم هلته کیږي.